السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. ارزګان د لوړو زده کړې مؤسسې په انګړ کې د احاطې د دیوال پروژه پیل او ځینې تجهیزاتي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ارزګان د لوړو زده کړې مؤسسه کې د 1403 هجري لمریز کال په جریان کې د 5 سترو پروژو لکه د غونډو د عمومي تالار، د لمریزې برېښنا، د اوبو د شبکې د رغنیزو چارو، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې کړې چې شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د التقوا او سپین غر خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلینو سره برابرې مشورتي ناستې وکړې. په ناستو کې د یادو مؤسسو مسؤلینو له لوري په نږدې راتلونکي کې د دایریدونکو علمي څیړنیزو کنفرانسونو په اړه معلومات شریک کړل. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون شرایطو پوهنځي د قضا او شرعي سیاست څانګې د دکترا برنامې محصلینو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څخه د علمي سیر په ترڅ کې لیدنه وکړه او د پنجشیر لوړو زده کړو مؤسسې جیولوجي او قانون پوهنځي څخه په اوومه دوره کې 29 تنه محصلین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.